الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قدرمنو حاضرینو دا یو بل ضروری مسئله واوري. دستنو یعنی تنبو یا میلانو په منځ کې سپ جوړول دا د شریعت د نگاه څخه عمل دی. حضراتو پر دې خبره خو د فقهاو اتفاق دی چې یو کس یوازې دستنو یا میلانو په منځ کې لمنځ وکړي دا لمنځ بېله کراهت جایز دی، او که چیرې د ستنو یا میلانو په منځ کې سپ ودرول سي دا هم د احنافو، شوافعو او مالکیو په نیز بېله کراهت جایز دی، لکه څنګه چې امام شمس الدین السرخسی رحمه الله ویلي: والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلا، وتخلل الأسطوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع أو كفرجة بين رجلين، وذلك لا يمنع صحة الاقتداء ولا يوجب الكراهة. كتاب المبسوط دوهم جلد 15 صفحة باب صلاة الجمعة. ترجمه: وای د دوه تنبو په منځ کې سپ جوړول دا مکروه نه دی، ولی خو د هرې ډلې په حق کې دغه سپ دی، که څه اوږد سپ نه دی، دا د دوه تنبو په منځ کې کوچنی سپ دی خو سپ دی، او دا تنبه چې په منځ کې د صفوفو راشي نو دا لکه یو شی چې په منځ کې د دوه کسانو کښېښوول سي چې دواړه لمونځ کوي، په مابینځ کې یو صدري کښېږدي یا لنګوټه کښېږدي، دا دغسې مثال لري. یا لکه د دوه کسانو په منځ کې چې خالیګاه وي نو دا خو د اقتدا د صحت مانع نه ګرځي او نه کراهت راولي. نو دا د فقهاو خبره سوه چې د دوه تنبو په منځ کې سپ جوړول دا مکروه کار نه دی. اوس دلته یو سوال دی. نو سائل سوال کوي وی په ترمذی شریف کې یو باب دی باب ما جاء فی کراهیت الصف بین السواری. هغه باب کې چې دا روایات راغلی دي چې نو صف په منځ کې د تنبو او ستنو مکروه دی، دا باب لګولی دی. وروسته امام ترمذی رحمه الله د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دا قول را نقل کړی دی: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمه: وای موږ به د نبی علیه السلام په زمانه کې د دغسې کاره څخه ځان ساتي چې د ستنو او تنبو په منځ کې سپ جوړ کو، د دې څخه موږ ځان ساتي. ترمذی شریف 290 صفحه اول جلد. اوس د دې حدیث څخه د ستنو په منځ کې سپ جوړول مکروه ښکاري، لکه څنګه چې امام احمد، امام اسحاق رحمهم الله تعالی هغه هم دغسې وایي او په دغه حدیث سره استدلال کوي. جواب: د دې حدیث توجیه علماء کرامو داسې کړې ده چې په مسجد نبوي کې په هغه زمانه کې تنبیه او ستنی میلان دا برابر نه وه، بلکې کاږه واږه وه. نو ښکاره خبره ده چې د داسې کږو ستنو میلانو تنبو په منځ کې سپونه نه برابریږي بلکې کږېږي. نو په همدغه وجه به صحابه کرامو د ستنو په منځ کې د سپ جوړولو څخه ځانونه ساتل او دا کار به یې مکروه بلی. او په کوم ځای کې چې ستنې یا میلان برابر وي، لکه څنګه چې په اوسنۍ زمانه کې زموږ په مساجدو کې هم دغسې ده چې هغه ستنې و میلان سره برابر دي، نو د داسې ستنو او میلانو په منځ کې سپونه جوړول بېله کراهته دا جائز کار دی. شیخ مولانا محمد فرید رحمه الله هم دغه توجیه ښه بللې، عبارت یې دا دی:
والأوجه أن يقال إن العلة عدم مسامة السواري في ذلك الزمان، فالقيام بين السواري منهي لا من حيث الذات بل من حيث أنه يورث عدم إقامة الصف. ویسه خبره داده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې د دوه تنبو په منځ کې صف جوړول مکروه و، دا وجه داده چې هلته دا ستنې د تنبې سره کږې وې، نو دا د دوه ستنو تنبو په منځ کې چې نو دا قیام مکروه دی، دا په دغه وجه چې هلته صف خرابېږي. نو په اوس زمانه کې خو تنبې حاجي سره برابرې دي، نو کږې وږې نه دي، نو په اوس زمانه کې کراهت نسته. منهاج السنن دوهم جلد 106 صفحه، دا تاسې وګورئ، دغه عبارت پکې لیکلی دی. نو په اوس زمانه کې د دې تنبو و د ستنو په منځ کې چې سره برابرې دي نو صف جوړول دا نه دی مکروه. کراهت یې په هغه زمانه کې و چې د نبی علیه السلام زمانه و، په هغه زمانه کې دا تنبې سره کږې وږې وې، نو صفونه خرابېدل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.